دا پیلوټي چون خطرناک دا راکه سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسئ دا راکه سړی ونیسئ دا سړی دلته راوله زه تاسو دا وایم ته څوک یې ما صحیح ده بیخي صحیح ده پوهېږي ما ته وګوره کوم ماشوم نو ماشوم خو قامقل دی که نه تا ته راغلی که نه کومه دی چې خیر وي دا خو کاریګر دی که نه خپل لباس کړی دی داسې را روان دی تا ولې نه ته داسې نه شې والتلی یاره موضوع خواله کې ځکه نه نور د وامه صحیح ده بیخي صحیح ده خوږو قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ کامې ولسوالۍ کې او دا نو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې په شینوالي او په زرغونوالي کې مکمل مشهوره ده کلیوال ځوانان راسره دي دنګ بنګ ځوانان او د مینې محبت څخه ډک ځوانان راسره دي مرکه به ورسره کوو سلامونه ستړي مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې وعلیکم سلام تاسو نم یو جهان مننه چې د کامې ولسوالۍ میرزاخیل و قریې سیند غاړې ته راغلی او خوشاله شو چې دغه خپرونې ته راغلی او موږ سره مو لیدل موږ تاسو هم خوشاله شو دلته راغلی او د کامې ولسوالۍ نه لیدنه وکړه نو امید او توقع هم دغه ده چې دغه شان هر کله هم د کامې ولسوالۍ ته خلک راشي او دغه شان وکړي مننه لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ نوم خو مې نوراغا خونزاده دی او د کامې ولسوالۍ مخکې مې ته ویلي او بیا مې ته ویلي د کامې ولسوالۍ د میرزاخیل د کلي زما فکر بل طرف او زما نوم عمران دی تخلص مې د شینواری دی او زه جلال آباد ښار کې اوسم والکه خپرونه ستا ده که تپوس تا نه کړې که ما نه کړې او د معرفت لړۍ وه که نه نو ټول هلته ودرېږه نمبر به دې راشي که نه یار پسې زما نمبر دی هلته ودرېږه که نه لږ وبخه زه ورکړم زه خیر دی دا خبر نه و که نه هغه چې مطلب ټول ملګري باندې څه خبر وم او زه زما ګلاب ورغلی ودرېږه سم نور ملګري هم ولاړ دي هغه سره به هم مرکې وکړو زه ډېره مننه خوشحاله اوسېږم کلیوال ژوند څنګه دی څنګه ارزوئ یار الحمدلله کلیوال ژوند والکه ته څه شی والکه جرابات نه والے خپل تکینه والکه په خبره پوهیږي نه پوهیږي یار تاسو مونږ نه کې کته نه کوي نو ژوند الحمدلله ختیریږي او بس خوشاله دي ژوند ناراضي او الحمدلله په کلیو خپل قصب کو او همدلته اوسېږم اوس منځله تلی ورالو نو تاسو سره مخامخ شو تاسو نه منندوی مننه دلته مو کامه کې خپل ځمکه شته دی یاره ځمکه تقریبا ځمکه مې د ورته 45 تا ته څه لږه ګزاره وکړه دا تاسو سره دی یار نه د تاسو سره باندې ملګری دی په سما سره زدا تاسو سره د والګ د عملګری دی پوي کمنه دا په خبره نه پوي نو زما کوم شته الحمدلله خو گزاره کیږي په پوي شو دیپ سے خبر نوبت چا دی مړه والګ ځکه نه وړاندې شته مړه کی کینو به کنه هغه ته کینه په نمبر کې کنه والګ د عملګری لري کمنه ته متسی ولاړی په خبره نه پويږي وتی نوبت بدل کو کنه خیر دی نمبر دې راځي کنه یار نو خوشاله الحمدلله زما کوم شته بس گزاره کیږي په خپل کار قصب هم کوو وسلګي یو صحیح او زموږ موضوع نن دا چې هغه ځوانان چې خپل وخت فری تیری او وزګار تیری کنه په دا موضوع به موږ بحث وکړو نو په دې مهرباني لګرانای واچوي یار موضوع والکه ځکه نه نور د وامه ځکه نه خبره پويږي نه پويږي مړه ته خړل سړی نه مړه نو وخت الحمدلله تیریږي او رشته تاسو پښتنه تباراشم پښتنه موکړه چې خلک ځوانان دي بي ځای وخت لري او یو خود سیده اوروره چې اقتصادي بحران دي خلک د بحران سره مخ دي کارونه نشته روزګار نشته دي دغه وجه ده یو او بل ځوانانو مهمه مسله دا ده چې شوق نه لري خلک تعلیم سره دا سره تاسو کې چا سره یار تاسو سره وام او دام وام څه کنه یار خبره پويږي نه پويږي وتی خیر نو ټول مرکه را باندې ګډه وړه کړه یار خبره چیته لاړ شي
نو د ځوانانو نه مې هیله او توقع دغه ده که تعلیمونه کړي باید نور هم هڅه وکړي تعلیم وکړي او ځان یو هدف ته ورسي ډاکټر شي یا انجینر شي یا داسې یو پیلوټ شي مثال پر تور کنه خو هڅه وکړ د هڅه نه بغیر نه کیږي او چې کم ځوانان دغه نه کوي دا تعلیم نه دی کړی دغه دا پیلوټي چون خطرناک ځکه نه یا تمہارا کې سړی پری دی کنه پری دی مړه دا یو مهم خبره دا وکم خروسته براشه کنه مرکه خروسته براشه کنه مو پری د مرکه ته مړه پتندې مې والګه دا سړی بوز یار د سریش خان شروع کړی دی مړه پیلوټي کې نه یو مهم نظر دی خیر ده ورسته به ورګي مهم نظر دی قیامت ځکه نه والګه ځکه نه ورسید اوس کوم کله ورکولا که مړه دا څه بلام راوسته دی یار والګه دا څه حساب دی یار عملګری عمل ته کینه ویل کنه لمبر راځي دا دغه ول انسان غوونه کې ځان کې سړی تو پیدا کمنه نو پښتنه وطن شخصي پښتنه وطن کو واده مو کړي یاره واده کړي نه دی خو ان شاء الله پلان لري چې واده وکي والګه ته خبره نه پېږي ته ما وخت دغه نه کړی ته خو لکه جلال آباد راغلی سال باندې تکې نه کنه ته خو والله انسان نه څه بل شي مړه تر سبا ته کوم ځای کوم ځای زه جلال آباد نه راغلم چیرته راغلی دلته کله خون بازار له خو ځکه د قلیخون بازار لای ځکه دلته څه کې دلته چکر راغلی بد دګړي چکر لراغلی چکر لراغلی دلته ودرې زه سید زه ملګری زه خیر دورې که هوادار له پیغام څه دی یاره نو پیغام دغه دی چې تعلیمونه وکړي او ماشومان تعلیم ته وهڅوي مکتبونو ته لاړ شي مدرسو ته ولېږئ د پلار او مور قدر دی باید وکړي او ترڅنګ باید تاسې ښه تربیه ورکړي وی روزي که نه چې تعلیم سبق په ونه وي سبا له به بیا غلا او ډاکوان تر شوي لوپران لوچکان لومړی باید مدرسه پوهوي بیا باید تصریح زده کړې پوه کړي او بس مې خوش یم دا خو الله کوم خبره پوهېږي یار ما ته وګوره گزاره وکړي خیر والګه څه خبره نه پوهېږم مننه ورګه کنه ما ته ډېره خندا راځي ملګري ته خو ډېر غوسه نه کې یاره کلیوال ډېر ښه خلک دا هم ښه سړی دی خو لږ آوټ یې که که نه ګوره زموږ ملګري واله خدان و په کار پوه شوې نو خبره خو واوره سړی ګوره ما به اوس مرکه کړې وي تا به بیا مرکه کړې وي ستا ملګری خو ما څو وارې پوهېږي خو ته نه پوهېږي په خبره ملګري بیچاره یې ویښتان د خراب کړه ښه هغه بیچاره څومره مصرف په کوي ملګری غواړي شه زه خیر دا زموږ خپل ملګری دی مراشي ډېر ته په سر باندې دا خپه نه شه یار ملګرو بیا هم ستړي مشي خر اغلاس مرزا خیلو کلی کیو ملګری سره بیٹ پلاس کرکټ ته ځي کنه موږ نو وغوښتل چې مرکه ورسره وکړو دا دواړه ځوانان کرکټ ته روان دي سلامونه ستړي مشي وعلیکم السلام بخیر تاسو هم ستړي مشي خوشاله اوسئ نوم څه دی مسعود صدیقي مسعود صدیقي څنګه خسته سنم مسعود صدیقي او مسعود صدیقي څنګه صادق یې کنه بالکل بس تخلص صدیقي دی حتما به طبعا چې څوک په ځان نوم مطلب تخلص والا کده د مرکز دا بیٹ دی خو راشه دی خو په دې ګرمه کې نه ملګری گزاره کوه خیر دا کلیوال خلک دی لګا غلي کنه اکثر کیمبري سره ناشنا زه خیر د کار سره ملګری دا د سې چې اکثر ملګری کله کیمبري نه کتلی کنه ناشنا یو سره د پیر کوم معلومات نه د کیمبر لګیدل سره کمزوري نه والا لګ کم خزر خیر دی ښه ځان ته علاج وکړه چې کمزوري ښه صدیقي صاحب څنګه زندگی څنګه تیری صدیقي صاحب ماشاءالله خز ژوند کې خوشاله دی بس تاسو سترګې می کار نه کوي اوس مرکه می لا لا خو صدیقي دې کزم لک صبر وکړه کنه معنی الحمدلله ژوند ډېر په خیر او خوشحالۍ تیریږي د الله ناراضي الحمدلله ژوند می سم دی ان شاء الله صدیقي صاحب کرکټ خپل کوي کنه مینوالي کرکټ مینوالم د کرکټم کې بل لاونډر دی فرست بالر میډیم فرست بالر الله مو ځکه نه زیو هم بیا لکه پرې دا مرکه کوي خلک مرکه ته راغلي کرکټ مینوال مې او په خپل هم کوم خو هغه څه گزاره کو خو مینه وسره ډیر لرم بال خه کولای شي کنه بیٹ خه کولای شي دا په اوس وخت کې خدای هم خنه شي کولای ځکه چې دا تر اوسه پورې زما کوچ که څنګه ته لګي دا چې وخت نه رسیدلې لیکن بالینګ خه کولای شو بالینګ خه کوم بالینګ خه کولای شي فاست بالر کنه سپینر بالر پاس بالر دا سپینر بالر دی فاست نشي کولای ځکه وجود نه کمزور لا راکړه لاشه تر صبر ته پرېږده خیر
ته ولې په خبره نه پوهېږې وروره که څه مشکل لري خو خیر دی برنامه دې زه خوښېږي درته حقیقت وایم کنه و د الله اوس صحیح ده کنه وروره په خپرونه کې چې اوس حقیقت وایي دا خو خپرونه ته اوس ولاړ دی ته اوس حقیقت وایي څه حقیقت وایي تا نه موږ د حقیقت پوښتنه حقیقت دی کنه په حقیقت سترګې مه پټوه 4 سترګې د دې ظالمه کړې تا نه حقیقت پوښتنه موږ کړې ته موږ حقیقت وایي غلی شه سپازا بول کې بس کار مه کوه کنه برنامه روانه ده ښه ډېره مننه کوم وخت کې کرکټ زیات کوئ تاسو کرکټ بس کارونه کوو مصروفي او دا چې کله مکتب نه راوتښتي هغه وخت کې کرکټ کوي والکه وام دې ګوره دلته دا خلک راغلي دا مېلمانه مه خفه کوه مرکه کوي دلته صبر دا سره کم مېلمانه دي کنه یا ور دا کلیوال دي ته سره کم سړی ما خو څه نه دي ویلي چې خاریان دي خو پرېږده کنه نو چا سره کم کار کوي مړه نمبر راشي زه هم کومه خبره نمبر ته ولاړ تم نمبر ته ولې نه پرېږدې تا سره زما کار نشته تا سره بیړ دی تا سره زما کار نشته ته چې څه وایې حاجي بس ډارېږم بېکه شو بګیرم کې غلی کېنه خو ډارېږم هلته یې بیټ خبرې مه کوړې دا مېلمه پرېږده مړی ته خبرې موږ د کوم ځای څخه راغلي یو موږ کوم ځای څخه راغلي ملګري اوس نه پرېږدي قربان دي شم دې لمن ته ګوره موږ پرېږده صحیح ده ښه صدیقي صاحب درس مو ویلی که نه درسونه مې ویلي بلکل شپږمه پورې زده کړې کړي ښه صنف کې وخت څومره نمره وې صنف نه په لسو کسانو کې نهمه نمره و هلکه دا سړی زوام دا بوزه لکه دا بوزه وهمې دا بوزه دا لرې که دې ځای نه زمستا نمبر هم زمونږ به هم راورسېږي دې ځای نه بوزه وهمې هو کنه د مېلمانه راغلي دي صحیح ده کومه خبره غلطه ګوره دا خلک د کامې ته راغلي د کامې عزتمن خلک دي دا خلکو نوم مه بدناموه کمه صحیح ده خطر دی خو راشه ستاسو نوم څه دی ملګری معلوم ناصر کاموال دي ناصر کاموال صاحب څنګه لوبه کې څنګه لوبه کې ښه یم شکر الحمدلله بیټ ښه کولی شي که الونډر یم او لونډر که شي الونډر لانډر وهله که تا نه پوښتنه کوي که د ما نه کوي تا هلته غلی ودرېږه که نه نو نه خو تا وویل چې زه لانډر یم دلته ودرېږه خو صحیح ده ګوره بیټه خو ګوره دلته غلی ودرېږه تا ویل چې لانډر یم مې زه صحیح ده لانډر یم مېلمانه مه خفه کوه دا چا سره راغلی زه داسې نه پوهېږم د کوم ځای نه غره نه خو نه یې راغلی ولا که غره نه راغلی نه خو غلی ودرېږه لږ صبر وکړه ډېره مننه هېوادوالو له دې څه پیغام دی هېوادوال ته دا پیغام پیغام یې دا دی چې کرکټ کوئ سبا له به غټ لانډر درنه جوړ شي واله که تا ته وایم لیونې چی شي زه لاړ شه هغه ته بخو ده ښځه ډېر وبخه هغه پسې دنه زه بخښنه غواړم زه خیر ورکوم هغه پسې دنه زه بخښنه غواړم کلیوال دي عجیبه خلک دي زه څه ده ورزش په کول کې لوبې کول یا ورزش کول د وجود لپاره څومره ګټه رسولی شي د وجود لپاره ډېره ګټه رسولی شي یو وجود ورسره اینه سمدستي چلیږي یعنی بندېږي نه او رنګ ورسره تازه کېږي وجود هر ماشاءالله رنګ تازه کېږي د رنګ ته وګوره ماشاءالله څومره ښه واله کنه زه تا دا وایم ته څوک یې ما لږ صبر خیر دی خیر ول تاسو مو له ګورئ مړه لرې کې دا د کوم ځای نه راغلی زه سې دورې کې کتونکو دا د خپرونې نه لانجه جوړه شوه زه خیر د بخښنه غواړم یار خفه نه شي تاسو نه بخښنه غواړم مېلمانه استئ دغه لیونی خدای خبر د کوم ځای نه راغلی موږ نه پوهېږو د غره نه راغلی دی د کوم ځای نه راغلی میټاخیلو نه راغلی دی زه سې ده زه یو پیغام ورکوم خلکو ته چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي داسې بې تعلیمه یې بیا داسې لکه دغه چې په خبره باندې نه پوهېږي زه خیر ده ورکه دا زموږ د خپرونه نه ده دا شوخه خپرونه ده دې ته وایي پرنګ که نه تر دې حده پورې موږ ستاسو احساسات معلوموو دا عمران شینوار نومېږي دا زموږ ملګری دی یار خفه نه شي ډېر وبخښه وروره ډېر وبخښه خفه نه شي خان ډېره بخښنه نه غواړم الله دې وخت زه ښه وخت مه هم ښه شي ملګرو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست ښکلي ملګري سره ولاړ دي او نو خپرونه به سره ریکارډ ګپ شپ به سره ولګو السلام علیکم ستړي مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې خیر علي وروره جوړې قلاري د خیرت دی زه نوم مې مجیب الله کاکړ دی او یم د کامې ولسوالۍ او دلته قصابۍ دکان مې دی قصابي کوم ډېر ښه خوشحاله اوس چې کاکړ صاحب دا راته وایي چې کوم څاروي چې دی زیات حلالوئ یاره موږ خو دا خوسکي حلاله واړه خوسي وړوکي خوسکي حلاله او خوسکي حلاله بلکې دغه وړي چرچړي نه دي دغه ته وروره چې ګاډي وړي وې زه خوسي حلاله مته وې چنچړې حلاله ته صبر کوه کساب صاحب ته مهرباني وکړه ملګري نورم ولاړ دي پرېږدې سړی خبرې وکړي راغلی چمچړي غلی شه بځای مزاحمت مه کوه ها کاکړ صاحب ډېر وبخښه کوم خوسکي او وړوکي مال خو نه حلالوئ نه واړه مال موږ نه حلاله خو دغه د چنچړو تر څنګ شاروګانې مجدانه جوړ کړی دی هر شي کې راټوپ کې
پښتنه مانه کوي ته جوابونه ورکړي کوترې مختلفو دغه دي حیوانات دا بس ادالي صحیح ده بس غلی ودرېږه ها قصابي څنګه کسب دی قصابي چې دا ښه کسب دی ځکه چې په اوسنیو وختونو کې ډیر دغه لري رشکش پر زیات لري تاسو کوم کلی او قصابي ښه کسب دی نو ښه کسب دی خود ښه کسب ځکه انتخاب کړی دی کاکړ صاحب قصابي زمونږ پیغمبرانو کړی ده غونډو کړی ده ولال قصب د پلارونو او نیکونو نه راپاتې ده موږ ته د نیکونو نام دا راپاتې ده ګوره ما خبرې ګوره پوه شوې او کاکړ صاحب زده کړې مو کړې دي نه یاره زده کړې خو یې نه دي کړې ځکه چې دا مهاجر پاکستان شمړو مجلس ځانه جوړ کړی دی ما نه پوښتنه کوي زه جواب ورکوم ته څوک یې چې ته راځې د منځ کې راټوپ کې غړې وړې وایي دا څه بیاله دې راوستې دلته ما نه راوستې چا هغه وخت کې چې د زده کړې کولې دلته دوی صبر وکړه چیرته د کور چې کارې زه څه کار نه یم بازار لا دغه ته راغلی یم شریخ دپاره بس صحیح ده که نه شریخ دپاره غلی ودرېږه ما نه پوښتنه کوي زه به جواب ورکوم او که تا نه پوښتنه کوي تی ورکړه کاکړ صاحب زموږ موضوع دا ده چې هغه ځوانان چې وخت بې ځایه تېروي که نه په دغه موضوع لږ رڼایي واچوئ دا خو بالکل ښه خبره ده ځکه چې ځوانان باید بې ځایه ونه ګرځېږي خپل کاروبار تا نه پوښتنه کړې ستا نوم چی دی زما نوم دغه دی صمیم نو صمیم دی تا نه چا پوښتنه کړې دا ما ته وایي که تا ته وایي مهرباني وروره غون خلک وزګار دي ځوانانو ته پکار ده باید بې ځایه باندې ونه ګرځېږي خدای دې مړه راغلی هره خبره کې د شمړو مچ غوندې راټوپ کړي تا نه پوښتنه کړې چا درته ویلي مړه غلی شکن دې درته ویلي دې در دا ولاړ نه دی غلی ولاړ دی تا ته خو نه دي ویلي ما ته ویلي زما نوم یې اخیستی چا ته دي ویلي وروره ما تا ته ویلي نو ته څه کار لرې چې ته منځ ته راشې بس تا خبرې غلطې شي زه به یې ولې زه څه قامقل یم چې زما خبرې غلطېږي مغزه ستا کار نه کوي چې هره خبره کې وروره دا خو هغه پخوانۍ زمانې خبرو کې لګیا دی نوکیا دی نوکیا دی خلک کم ځای ته سپوږمۍ ته وخته او دا اوس هم چپړقو کوڅه کې ګرځي د نوکیا تر څنګ مې دغه کیو موبایلونه نه دي دا څه قامقه اوس به 100 روپۍ کېږي که نه نن سبا خلک د لکو موبایل علي د 50,000 علي د 60,000 علي نو دا سره 100 روپۍ کومه دي چا سره ما سره که نشته بل ورور سره خو به یې که نه بل مسلمان ورور سره به دا خو څه دغه وخت نه دی وصل وروره شته دی خلکو سره خو ما سره نوکیا دي لیدلی هم دا نوکیا ښې غټ موبایل هم شته دی هر رقم شته دی خلک یې راوباسي نه دا خو سامسنګ خزه خیره تېر شو نو اوس بعض ماده څه پکې دانګې غلی شه ودرېږه غلی ما نه پوښتنه کوي زه صحیح ده مطلب ستا د خوښې موبایل آیفون دی که نه آیفون دی کوم یو آیفون هغه دغه نه اته ماډل دا بعزیزي هماغه چپړقو کوڅه کې ګرځي لږ شه لږ وخېجه پاس خلک سپوږمۍ ته وخته خبرې هغه ورځ دغه د کومه دنیا ته خلک ورسېد دغه ته سیاري ته ختلي او ته اوس هم هماغه قمقلې ولي اوس هم او په لباسونو کې مو دا لباس خوښي که دا خو د دریشم رواج دی پښتنو رواج دریشم ځکه خوښېږي ځکه سړی پکې داسې سم دغه وګرځي که ته پښتون یې که چی یې پښتون یم خو چې پښتون د پښتو دا جامه ده درنده جامه ده د پښتنو کله سړی سفر دپاره سیاحت دپاره وځي وایي چې صحه نو تا ولې نه دا چولي چې ته وایې د دریشي ښه ده تا خوښېږي دا د پښتنو لباس دی دا پښتون دی د پښتنو دا اغوستي دي دا غونډو اغوستي وګوره کوم یو دریشي اغوستي هغه وګوره هغه ماشوم اغوستي ګوره کوم ماشوم اغوستي نو ماشوم خو قامقل دی که نه تا ته راغلی که نه هغه خیر دغه ته بل وګوره هغه کومه دی چې خیر وي دا خو کاریګر دی که نه خپل لباس یې کړی دی ته وګورې داسې را روان دی داسې را روان دی تا ولې نه ته داسې نشې ولی تللی زه تللی شم خو ته ورې اوس ستا خپو کې فرق دی اصلا برنامه کې برخه زه کاکړ صاحب ورکه وروستیو کې د هېوادوال ته پیغام څه دی بس پیغام یې دا دی چې دغه چې د ځوانان بې ځایه ګرځېږي او دا بې ځایه پیسې مصرفوي دا شریخو باندې پیسې ورکوي که لارې خپل کورو کې کښېنوي په کور یا وروره شریخ خلک د خوند دپاره خوري خبرې مه کوه دا زموږ سلیم رور دی د دنیا خلک هر ځای نه راځي دا چلېدلی دکان دی دا شیرخانه ده دلته کوم دنیا نه خلک راځي سلیم رور ته نه وایم چې دلته د خلک ورته نه راځي نو ته وایې چې خلک چې راځي دنیا نه خلک راځي کاموال شریخ مشهور شریخ دی نو زه خو نه وایم دې ته به خلک راشي دنیا نه خلک راځي دنیا نه پاکستان نه راځي ما خبر ته غوږ نیسوي په کور پاتې شي چې جوړ پاتې شي بس نو دا وایي چې ناروغان شي شریخ څنګه ناروغي دغه طبیعي شودې دي نو زه نه وایم چې طبیعي نه دي مړه دا مطلب پیروي پکې تازه شودې دي ښه دا څه وچې شودې نه دي نه پوډري دي چې دا صحت ته تاوان رسوي نقصان رسوي خاصه سیده پیغام د وروستیو کې لنډ او ورکه څه کیسه شوه دا سړی لږ په سور پیغام شو چې بس په کور پاتې شي دا خو بیا لا دی راوستې تا خو لیونی راوستې دلته ما نه دی راوستې ورور دا چا راوستې دا څه خبره نه ولې الحمدلله ښه جوړ سړی ستا دماغو کې فرق نشته نشته ډاکټر ته تللی وي دا ویس وروره علاج ورته وکړه چشمې ورته لږ په سترګو کړه چشمې زه سیده کاکړ صاحب خوشحاله اوسېږئ پیغام دې نیمایي کې البته پاتې شو خپرونې وخت هم کم پاتې دی دا صاحب چې دی مشفق الله صمیم نومیږي
او دا زموږ د ګروپ ملګری دی فقط تل پاسه اول خپانه شي خیر وي هغه تفصیله کې یا رب ان شاء الله ما ته وی